السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې تاسو داسې لمونځ وکئ لکه هغه مو چې آخري لمونځ وي. سبحان الله. اما موږ داسې لمونځ کو لکه د موږ چې اولي لمونځ وي، لکه نه وایي چې موږ لمونځ زده کړی وي او داسې تیز لمونځ کو چې فقط ځان ځنې خلاص کو. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې داسې لمونځ وکئ لکه د تاسو چې آخري لمونځ وي او پس د لمانځه نه ستی مو ژوند خلاصي او مړه کیږي، لکه آخري لمونځ هم چې وي. نو موږ ډېر احتیاج لرو، ډېر ضرورت لرو خپل لمانځو ته. نو ولې خپل لمانځونه په لنډو سجدو، په تیزو سجدو، په لنډو رکو، په تیزو رکو باندې موږ باطل کړو؟ باید داسې لمونځ وکړو لکه د موږ چې آخري لمونځ وي او مرګ ته منتظر وي چې پس د دو لمانځه نه موږ ستې مړه کیږو. موږ باید داسې لمونځ وکړو چې د موږ آخري لمونځ وي، لکه د موږ آخري لمونځ چې وي داسې باید لمونځ وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.